د خبرونو سرټکی مو ډېره ویاړم ځکه پوهېدم چې هر څومره سیالي مخته ځي همدومره به ډېر رایه ورکوونکي د موضوع حقیقت وویني. د امریکا په کانګرس کې د لومړنۍ په خټه افغاني ښځې غړیتوب عایشه وهاب په کالیفورنیا ایالت کې په ځانګړو ټاکنو کې خپلې سیالي ته له ماتې ورکولو وروسته د امریکا کانګرس ته لاره وموندله. این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید. د مقاومت د ملي جبهې د کمانډان د وژل کېدو په اړه پراخه غبرګونونه. د دې جبهې مشر احمد مسعود وایي چې د حاسب پنشیري وژل کېدل به د دوی د مبارزې پای نه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اقلاوي ته په رسمي توګه د هغوی د نیول کېدو او ساتلو د لاملونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او موږ لا هم د موضوع له واکمنو چارواکو سره څارو. په هرات کې د ملګرو ملتونو د 2 کارکونکو د نیول کېدو په اړه له طالبانو وضاحت غوښتنه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند وایي طالبانو د دې سازمان د کارکونکو د نیولو او ساتلو لامل نه دی روښانه کړی. او پر ایران د امریکا نوي بندیزونه. واشنگټن وایي چې پر تهران به د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. سلامونه، وخت مو پخیر. د مو 8 بجو خبرو ته شرا خلاص. نن جمعه 13 د زمری چې برابرېږي 21 د اګست. وسم بشپړ خبرونه ز سادیه طاهر. عایشه وهاب د امریکا د کانګرس غړې شوه. عایشه وهاب لومړنۍ افغاني ول اصله امریکایي ده چې د کالیفورنیا ایالت په ځانګړو ټاکنو کې خپل سیالمات او د امریکا د استازو جرګې ته یې لاره وموندله. اغلې وهاب د 2024 کال تر جنوري پورې د امریکا د سواویل خالد څوکۍ چې د امریکا د استازو جرګې مستعفي غړې وه ډکه کړي. تمه ده چې نوموړې به د دې دورې له پای وروسته د خپلې سیالي مالیسیا هرناندز په وړاندې د استازو جرګې د 2 کلنۍ دورې د څوکۍ لپاره بیا سیالي وکړي. عایشه وهاب د کالیفورنیا ایالت د 14مې حوزې د استازي په توګه د امریکا کانګرس ته لاره وموندله او د دې بریا لپاره یې خپلې سیالې ملیسا هرناندز ته ماتې ورکړه. اغلې وهاب د 53.1% رایو په ترلاسه کولو سره لومړنۍ مسلمانه او افغان امریکایي ښځه شوه چې د امریکا کانګرس ته لاره مومي. د پیسو اندازه رښتیا هم ډیره حیرانوونکې او د باور وړ نه وه. زما سیالي دغه پیسې ونه غندلې او همدارنګه په دې ټاکنیزه حوزه کې د واشنګټن له بهر د سختې لاسوهنې غندنه هم ونه کړه. له همدې امله زه پوهېدم چې سیالي به نږدې وي. البته زه له دې امله چندانې خوشحاله نه وم چې سیالي دې تر دې کچې نږدې شي، خو په ورته وخت کې ډېره ویاړم ځکه پوهېدم چې هر څومره سیالي مخته ځي همدومره به ډېر رایه ورکوونکي د موضوع حقیقت وویني. خو عایشه وهاب څوک ده او د امریکا کانګرس ته د رسیدو لپاره یې کوم پړاوونه وهلي دي؟ د عایشې وهاب کورنۍ پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته امریکا ته ولاړه. اغلې وهاب په 1980 کال کې په نیویارک کې زیږېدلې ده. نوموړې لا ماشومه وه چې پلار یې په نیویارک کې ووژل شو او وروسته یې مور هم مړه شوه. عایشه وهاب د خپل پلار له وژل کېدو او د مور له مړینې وروسته د بې سرپرسته ماشومانو د ساتنې سیستم ته وسپارل شوه. د کالیفورنیا ایالت د مشرانو جرګې په رسمي ویبپاڼه کې راغلي چې بالاخره د سان فرانسیسکو په خلیج سیمه کې یوې ځوانې جوړې عایشه وهاب د خپل اولاد په توګه ومانه. د اقتصادي رکود پر مهال کله چې د عایشې کورنۍ خپل کور او کاروبار له لاسه ورکړ، نوموړې د هیوارډ ښار ته ولاړه. هلته یې د ښاروالۍ شورا په غونډو کې ګډون او د کرایه ورکوونکو له حقونو دفاع کوله. هغې وروسته د کالیفورنیا له جنوبي پوهنتون څخه د سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس او بیا د ټولنیزو خدماتو په برخه کې ډاکټرا ترلاسه کړه. عایشه وهاب په 2013 کال کې د هیوارډ ښار د شورا غړې شوه. وروسته د دغه ښار د ښاروال د مرستیالې په توګه وټاکل شوه او د 2022 کال په ډسمبر کې د کالیفورنیا د ایالتي سناتوري په توګه کار پیل کړ. په 2023 کال کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د کالیفورنیا د ایالتي مشرانو جرګې د مرستیالې په توګه وټاکل شوه او په وروستیو ځانګړو ټاکنو کې خپله ټاکنیزه سیاله ماته او د امریکا د استازو جرګې څوکۍ یې ترلاسه کړه.
عایشه وهاب د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو نیوکې کولې. نوموړې باور لري چې طالبانو له ایډیالوژیک پلوه هیڅ بدلون نه دی کړی. تاسو پوهیږئ زما په اند ډېرې ډلې به وي چې له طالبانو راضي نه وي، خو په ورته مهال د رسنیو ډېره پاملرنه پر لویو ښارونو متمرکزه وه. سمه ده، نږدې هیچا په رښتینې توګه دې موضوع ته پام نه دی کړی چې په کلیوالو سیمو کې څه تیریږي، په هغو سیمو کې چې د هیواد شاوخوا 80% برخه جوړوي. عایشه وهاب چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، څو ځله د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ پر پالیسیو هم نیوکه کړې ده. هغې په خپله وروستۍ مرکه کې چې له ABC خبري شبکې سره یې کړې ویلي دي چې له ټاکل شوي چارواکو څخه به د دغو سیاستونو د عملي کولو او د څرنګوالي او هغو زیانونو په اړه چې ښایي کډوالو ته واوړي د حساب ورکولو غوښتنه وکړي. د حاسب پنشيري وژل کېدل پراخه غبرګونونه راپارولي دي. نوموړی په حاسب قوای مرکز مشهور و او د ملي مقاومت جبهه قومندان و. د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي چې د حاسب پنشيري وژل کېدل به د دوی د مبارزې پای نه وي. د ملي مقاومت جبهه قومندان حاسب پنشيري 13 ورځ د طالبانو په یو کمین کې په شمالي سالنګ کې ووژل شو. په همدې حال کې په ټولنیزو شبکو کې د حاسب پنشیر له جسد سره د بې حرمتیو د ویډیوګانو خپرېدو د ډیرو خلکو غصه راپارولې ده. 15 اگست تعجیل میکردن آمدیم، لاشاشان هم افتاده، قرارگاهشان هم در گرفت، یک درس هم برشان دادیم که حاسب پنشیری چې په حاسب قوای مرکز مشهور وو، هغه نظامی کس چې په 2021 کال کې د ملي مقاومت جبهې له یو ځای کېدو وروسته د دې جبهې پر یوې پیژندل شوې څیرې بدل شو. هغه د 1400 لمریز کال د سلواغې په 8 د پنشیر په ابدري کلي کې نړۍ ته راغی او له نظامي زده کړو وروسته یې د څه مودې لپاره د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت په ځانګړو قطاعاتو کې دنده ترسره کړه. خو له دې ادارې سره یې اړیکې ترینګلې شوې او د اړیکو دغه ترینګلتیا د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت په لیکو کې د هغه د دندې د پای ته رسېدو لامل شوه. حاسب پنشیری له ملي امنیت څخه له وتلو وروسته ادعا وکړه چې له هغه غوښتل شوي وو چې د پیسو په بدل کې 6 کسان ترور کړي. هغه د ګل حیدر، عبدالحمید خراساني او مولوي احمد متوکل نومونه واخیستل او ویل چې د دغو څیرو د هر یو د وژلو لپاره ورته 2.5 میلیونه افغانۍ وړاندیز شوی وو. یا به ما یک لیست 6 نفری را دادن، تقدیم هم کردن که بدر در لیست سر لیست قماندان صاحب گلایدر خان که باید یادم از بین بره، در بدلش 25 لک افغانی به ما داده میشد. در رد از او بدر عبدالحمید خراسانی، در رد از او مولوی صاحب متوکل، در رد از او بدر یک مولوی دیگه در 315، در رد از او یک تا دیگه معاون دارالعلوم در یعنی 315 بود، در 315 دارالعلوم از معاون ازی گفت که تو باید این مردم ها رو از بین ببری، در بدل هر کدامش 25 لک افغانی به ما میداد. نوموړی له هغه وروسته پنشیر ته ولاړ او په 2019 کال کې تیر حکومت د هغه د نیولو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړل. هغه عملیات چې د حاسب پنشیری په نیولو ونه توانېدل. د هیواد د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت هغه پر وژنې، غلا او زورواکۍ تورن کړ. هغه تورونه چې حاسب رد کړل او ادعا یې وکړه چې د 6 څیرو د ترور غوښتنې له ردولو وروسته د پر وړاندې دوسیه جوړه شوې ده. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته حاسب پنشیری د ملي مقاومت جبهې سره یو ځای شو او په پرله پسې توګه یې په ټولنیزو شبکو کې د ویډیوګانو په خپرولو سره له طالبانو سره پر مبارزې د دوام ټینګار وکړ. خو 13 ورځې ماښام د هغه د وژل کېدو خبر خپور شو. د طالبانو استخباراتو ته نږدې رسنۍ المرصاد راپور ورکړ چې حاسب قوای مرکز د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د یو پیچلي عملیات په ترڅ کې ووژل شو. د حاسب پنشیری وژل کېدل له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي. بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما ای ظلم و ای ظالما را بساطشان برخواهد چید
و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشالله یک بار دیگه ایره بر مرمی افروزیم. د متحد جبهې مشر سمیع سادات هم ټینګار کوي چې د دې جبهې غړي به د حسیب پنشیري سنگر تش پرې نږدي. په ورته مهال په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې طالب ځواکونه د حسیب پنشیري له جسد سره بې حرمتي کوي. د افغانستان پخوانی لوی څارنوال فرید حمیدي له جسدونو سره بې حرمتي د ناپوهۍ او اخلاقي سقوط اوج بولي او هغه یې د نړیوالو قوانینو او اسلامي ارزښتونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني هم له قربانیانو سره د بې حرمتي له امله پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې دا ډول چلندونه د طالبانو د مخالفانو هوډ د مبارزې د دوام لپاره لا پیاوړی کوي. بارها اتفاق افتاده که طالبا بالای اجساد قربانیان رقص کردن، با اجساد اونها بی‌حرمتی کردن، توهین کردن و دشنام دادن. در قرآن و احادیث بر کرامت انسانی خیلی تاکید شده و در قرآن خیلی واضح بیان شده که ولقد کرمنا بنی آدم، ما بر بنی آدم کرامت بخشیدیم. بنابراین کرامت انسان در قرآن و در اسلام یک موضوع خیلی مهم است. به این جهت من فکر میکنم که اعمال طالبان نه اسلامی است، نه اخلاقی و نه قانونی. طالبانو تر اوسه د حسیب پنشیري د وژل کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي خپل مخالفان لوچک وبلل او د طالبانو یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د طالبانو د حکومت مخالفان ګواښلي چې کله جګړې لاس وانخلي په سختۍ سره به وځپل شي. ملګري ملتونه له طالبانو غواړي چې په هرات کې د دې سازمان د 2 کارکونکو د نیول کېدو په اړه وضاحت ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان په هرات کې د ملګرو ملتونو هغه 2 کارکونکي چې 13 اونۍ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي و او بیرته خوشي شوي، د هغوی د نیول کېدو د لامل په اړه پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. سټیفن دوچاریک ټینګار کوي چې ملګري ملتونه غواړي په افغانستان کې د دې سازمان امتیازات او مسئولیتونه رعایت او خپلو کارکونکو امنیت، خوندیتوب او د تګ راتګ ازادي تامین کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي ته په رسمي توګه د هغوی د نیول کېدو او ساتلو د لاملونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او موږ لا هم د موضوع له واکمنو چارواکو سره څارو. په دې څارلو کې دا هڅې هم شاملې دي چې ډاډ ترلاسه شي د ملګرو ملتونو امتیازات او مسؤلیتونه رعایتېږي او همدارنګه د ملګرو ملتونو او له دې سازمان سره د اړوندو کارکوونکو امنیت، خوندیتوب او د دوی د دندو د ترسره کولو پر مهال په ټول هیواد کې د تګ راتګ ازادي تامینېږي. نن د افغانستان د ناموتی ممثل او کمیډین عبدالاحمد خاکسار د مړینې 3مه تلینه ده. خاکسار چې د هنر ترڅنګ ښوونکی هم و، د 1402 مریض کال د زمری په 3مه په 80 کلنۍ کې په کابل کې او مړ. د هغه تمثیلي ټوټې او فلمونه هم ډیر مینوال لري، خو تر ټولو مشهوره کار یې د میراک سریال دی چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له ړنګېدو وروسته د لومړی سریال په توګه په 1981 مریض کال کې د هغه مهال له ملي تلویزیون څخه خپور شو. په دغه راپور کې د عبدالاحمد خاکسار پر هنر فعالیتونه او د هغه پر ژوند د دغه سریال او هنري کارونه اغیزې ته کتنه شوې ده. عبدالاحمد خاکسار هغه هنري شخصیت و چې د خپل 80 کلن عمر له نیمایي څخه ډیره برخه یې د خلکو د خندولو لپاره تیره کړه. هغه په 1934 کال کې په کندوز کې په یو فرهنګي کورنۍ کې وزیږید او خپل لومړنۍ زده کړې د دغه ولایت د شیرخان په عالي لیسه کې بشپړې کړې. خاکسار خپل لوړې زده کړې د کندوز پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې تر 3 کاله پورې بشپړې کړې. جیتا پلو یا رسایی کو یا میره که یقدر لوده فکر کدر. هغه له 1952 کال څخه تر 1402 کال پورې په لسګونو ټلویزیوني نندارو، فلمونو او سریالونو کې رولونه ولوبول.
زیر گنبد کبود مرد ساده به نام میرک بود. خو دغه د هنري شخصیت د شهرت انګازه د میرک له سریال څخه پیل شوه چې د نوموړي لمړینې 3 کاله وروسته هم خلکو هغه په همدې نوم پیژانده. من نام میرک نان پیازه که میخورد شمایش از میرای سر میکرد میگرد وان میرک سریالکش کم یادم مانده. میرک هغه لومړنی سریال و چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له ړنګېدو وروسته د احمد کرزي په مشرۍ د لنډمهالې ادارې پر مهال د افغانستان له ملي ټلویزیون څخه خپور شو او د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شو. که څه هم ټاکل شوی وه چې دغه 52 قسمته سریال نورې برخې هم جوړې شي، خو یوازې 4 برخې جوړې شوې او د احمد خاکسار هیڅکله له دې سریال څخه خپل له 4 تر 5,000 افغانیو معاش هم ترلاسه نه کړ. بسیار یک آدم جالب خوب بود، خیلی نامدار بود، بسیار شهریت داشت. این موبایل بچه ما یا ما اصلا یک فیلمش. سلیم شاهین چې له ښاغلي خاکسار سره په 2 فلمونو کې ګډ کار کړی، دغه شخصیت او هنري کارنامې داسې ستایي. اولین فیلم که کار کرد فیلم گرداب بود که 10 نفر ما شهید شد. در سینما اولین فیلم بود در سینما کار کرد. غیر از او پارچه‌های تمثیلی و گپا در تلویزیون ملی داشت و انسان باعزت، انسان مرد و یک استاد واقعی دلسوز برای کشور و اولاد وطن بود. در کشوری که مکتب بسته باشه، خانما کار نکنه و فیلم اجازه نداشته باشه، یوتیوب اجازه نباشه، خودت باید درک کنی نه ملت. در اونجا دیگه سینما مرده. ما سینما را دفن کردیم در افغانستان. اوه مانده نباشی کاکا من میرک تو از زیر ریش ما خسوار تیر میچی مگه نمیشناسی؟ سلیم شاهین د عبدالاحمد خاکسار هغه کیله هم یادوي چې خلکو د میرک سریال د کرکټر په نوم پیژانده. مال مار بخوره پوست میته پوست. میرک ما را گپ میتیه؟ یکی از روزا آیسه به بزرگوار قصه کرد. دم شوتنگ فیلم ناکام عشق بودیم. گفت شاهین صاحب دیوانه شدم از مردم. گفت چطور؟ گفت که دیانگیت تا بازار رفتم که بیادر صدا میکنه کیسه که کجا میبینید. عبدالاحمد خاکسار د خپل هنري فعالیتونو ترڅنګ د کابل ښار په عبدالهادي داوي ښوونځي کې 42 کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړه او زده کوونکو ته د تاریخ او جغرافیې مضمونونه تدریسول. هغه د خپل هنري ژوند د رولونو خلاف چې ډیر کمیډي و، ویل کېږي چې په ټولګي کې له زده کوونکو سره په قانوني چلند هم مشهور و. په سمنګان کې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده، د کورنۍ د نفقې لپاره په بازارونو او سړکونو کې د توکو پلورو ته مخه کړې ده. د دوی په وینا د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله اړ شوي دي چې د سړکونو پر غاړې توکي وپلوري. دغه ښځې ټینګار کوي چې په تیرو وختونو کې کاروبار شو، خو اوس په پیرودونکي او عواید کم شوي او د کورنیو د اړتیاو پوره کول ورته ستونزمن شوي دي. دلته د سمنګان د خلم ولسوالۍ په بازار کې هر ورځ لسګونه ښځې د توکو د پلورلو لپاره راځي. دا ښځې هڅه کوي چې له همدې لارې د خپلو کورنیو د ژوند لګښتونه برابر کړي، خو وایي چې د دوی عواید د تیر په پرتله کم شوي او کاروبار یې له پخوا څخه خراب شوی دی. دوی ټینګار کوي چې د بیې او د ژوند د لګښتونو له لوړېدو سره د کورنیو د اړتیاو پوره کول ورته تر بل هر وخت ستونزمن شوي دي. یعنی اقتصاد ما ضعیف است، یعنی ما هم ده مردارم کار نیست، زنارم کار نیست، یعنی هر چیزی دوخته میریم اینجا از تشویق شد نشدن تا بگیر دفته گرم میشینیم باز میخزیم میریم، یک وقت هست یک وقت نیست. ډېری دغه ښځې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او د کور د کرایې ورکول هم ورته ستونزمن دي. دوی د ملاتړ او د کاري فرصتونو د برابرېدو غوښتنه کوي. دولت چی تقاضا داشته باشیم؟ دمو باید دمو کمک بیاید، دمو چی بیه که یک اولی ما را آباد کنه. ما دولی میگردیم. په همدې حال کې یو اقتصادي شنونکی په افغانستان کې د کورنۍ ترمنځ د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه داسې وایي. زنان نیمی از پیکر جامعه ما را تشکیل میدن که متاسفانه بنابر دلایلی که برای فعلا در افغانستان موجود است
اونا نمیتونن به خاطر تحصیل، کار و فرصت هایی که برشان مساعد باشه در اوج امرار معاش بکنن. بنابراین این دلایل باعث شده اینا زیادتر رو بیارن به دست فروشی و به کارهای شاقی که برای فعلا اونا نمیتونن روی از حساب بکنن. دغه ښځې وایي تر هغه چې ورته مناسب کاري فرصتونه برابر نشي اړ دي چې د ژوند د دوام لپاره د سړکونو پر غاړو د توکو په پلور او سختو کارونو بوختې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر ویلي وو چې د افغانستان ډیری وګړي د بېوزلۍ او د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د مالي توان د نشتوالي له امله یوازې له وچې ډوډۍ او چای سره خپل ژوند تیروي. اوس هم څلند اقتصادي خبرونه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر د بلاروس د سوداګرۍ له مرستیال وزیر سره د سوداګرۍ د زیاتوالي، د صادراتو د پراختیا او د نفتي توکو د وارداتو د زیاتولو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو دغه وزارت وایي چې دا خبرې د افغانستان او بلاروس د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون د غونډې په څنډه کې د دغه هیواد په پلازمینه کې ترسره شوې او دواړو لوریو د ګډو پانګونو د رامنځته کولو او عملي همکاریو پر زیاتولو ټینګار کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د سویلي کوریا د بهرنیو چارو وزارت له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به 45,500 زیانمنو ښځو او ماشومانو ته له دغو مرستو ګټه ورسیږي. تمه کیږي چې د سویلي کوریا مرستې به د 12 میاشتو په موده کې اړمنو کسانو ته وویشل شي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په 2026 کال کې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 4.8 افغانۍ، یو یورو 3.42 افغانۍ، زر ایراني ریال 0.5 افغانۍ، زر هندي روپۍ 2.40 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 18.8 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 240 افغانۍ. بهرني خبرونه. واشنگټن وايي پر ایران به د تاریخ تر ټولو پراخه او سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا د خزانه وزیر ویلي دی په راتلونکو ورځو کې به د امریکا د اقداماتو په اړه نور جزئیات وړاندې کړي. ایران چې له کلونو راهیسې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی، وايي د واشنگټن د دغو اقداماتو په وړاندې به ځواب ورکړي. امریکا پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتېدو خبر ورکړی. هغه فشارونه چې واشنگټن وایي هدف یې د ایران لوري دې ته اړ کول دي چې یوې هوکړې ته غاړه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې واشنگټن به پر ایران د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. دغه وزارت خبرداری ورکوي چې هغه هیوادونه چې له ایران سره د سوداګرۍ د دوام، د پیسو د لیږد یا د نفتو د پلور په برخه کې مرسته وکړي، ښایي د امریکا د اقتصادي اقداماتو هدف وګرځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې هر بانک، شرکت، هوایي ډګر یا دولتي اداره چې ایران ته د ژغورنې لار برابره کړي له سختو اقتصادي پایلو سره به مخ شي. اقتصادي فشار په دې معنا دی چې موږ به خپلو ټولو متحدانو ته مراجعه وکړو او دا به د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو لویه همغږې شوې اقتصادي انزوا وي. موږ به هغوی ته ووایو یا له موږ سره یاست او یا زموږ په وړاندې یاست. تاسو غواړئ چې دغه قاتل رژیم پای ته ورسیږي او که ټینګار کوي چې له هغوی سره سوداګري وکړئ، که د پیسو د لیږد، د نفتو د پیرلو یا د سمندري ترانسپورټ له لارې وي، د امریکا د خزانې وزارت او د متحده ایالاتو حکومت به ستاسو په وړاندې د اقداماتو د لګولو او پلي کولو لپاره خپله ټوله وړتیا او ځواک وکاروي. تهران دغو ګواښونو ته غبرګون ښودلی دی. د ایران سپاه پاسداران ویلي چې تهران به د امریکا نویو ګواښونو ته پرېکنده او ویجاړونکی ځواب ورکړي. د ایران د ولسي جرګې مشر محمد باقر قالیباف هم ویلي چې تهران باید د نویو بندیزونو پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو وي. و ما امروز با همه وجودمون
درک میکنیم که جبهه مقاومت از هر زمان دیگری زنده تر و در میدان تر است در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار. د امریکا د فشارونو له مهمو برخو د ایران د نفتو صادرات دي. چین د ایران د نفتو تر ټولو لوی پیریدونکی بلل کیږي او تیر کال د ایران د صادریدونکو نفتو له 80% ډیره برخه دغه هیواد ته تللې ده. واشنگټن ښایي د دې سوداګرۍ د محدودولو لپاره د دریمو هیوادونو شرکتونه او مالی بنسټونه هم په نښه کړي. خو کارپوهان بیا وایي چې د چین او د ایران د نورو سوداګریزو شریکانو له همکارۍ پرته د داسې پالیسۍ پلي کول به ستونزمن وي. ایران په تیرو لسیزو کې د بندیزونو د مخنیوي لپاره بیلابیلې لارې جوړې کړې دي. د نفتو د لیږد لپاره له سیوري بیړیو نیولې تر منځګړو شرکتونو او د پیسو د لیږد تر غیر رسمي لارو پورې. جګړه نږدې 6 میاشتې کېږي چې دوام لري، خو نه د امریکا پوځي فشارونه د واشنگټن اعلان شویو موخو ته رسیدلي او نه هم ډیپلوماتیکې هڅې وروستۍ هوکړې ته رسیدلي دي. اوس هم د نړۍ په نورو برخو کې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان په اسلام آباد کې تر معایناتو وروسته نن بیرته زندان ته لیږدول شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې دا اقدام د دغه هیواد د سترې محکمې د حکم خلاف دی. محکمې د همدې اونۍ په پیل کې حکم کړی و چې عمران خان د سپټمبر تر نیمایي پورې تر طبي څارنې لاندې وي. د پاکستان چارواکي وایي هغه روغتون ته چې محکمې د انتقال غوښتنه کړې وه د امنیتي ستونزو او په لاره کې د هغه د پلویانو د راټولېدو له امله انتقالول ممکن نه و. د عمران خان بیرته زندان ته ستنول ښایي د هغه د پلویانو غوسه لا زیاته کړي. نوموړی د 2023 کال له اګست راهیسې په زندان کې دی او پر هغه لګېدلي تورونه سیاسي بلل کېږي، خو د پاکستان حکومت دا ادعا ردوي. د عمران خان ګوند اعلان کړی چې د هغه د خوشي کېدو لپاره به د سپټمبر په 20 په ټول هیواد کې لاریونونه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیله لري چې د روان کال په وروستیو کې یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وویني. ټرمپ د همدې اونۍ په ترڅ کې د امریکا او سویلي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو د ناڅاپي کمولو خبر هم ورکړ او دغه تمرینونه د شمالي کوریا په وړاندې د دښمنانه اقدام په توګه وبلل. خو د کیم جونګ اون خور ویلي چې دغه پوځي تمرینونو دوام لا هم دښمنانه دی. شمالي کوریا د پنځشنبې په ورځ هم د خپلو ختیځو اوبو پر لوري شاوخوا 10 بالستیک توغندي وتوغول. پیونګ یانګ وایي د دواړو مشرانو ترمنځ ښې شخصي اړیکې په دې معنی نه دي چې شمالي کوریا خبرو اترو ته چمتو ده. شمالي کوریا د امریکا په سیاستونو کې د بنسټیزو بدلونونو او د خپل اټومي دریځ په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي، هغه شرطونه چې واشنګټن تر اوسه نه دي منلي. د لوبو نړۍ. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي امید سحق او حکمت الله زین د نړیوالو تکواندو فدراسیون د ریاست جام له سیالیو حذف شول. امید سحق خپل پاکستانی سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیال څخه یې ماتې وخوړه او له سیالیو حذف شو. حکمت الله هم پاکستانی او ازبکستانی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو یو 4م پړاو ته لاره وموندله، خو په دې پړاو کې یې له ازبکستاني لوبغاړي ماتې وخوړه او له لوبو لرې شو. دغو ورزشکارانو د آسیایي لوبو د درجه بندۍ 7.5 امتیازونه ترلاسه کړل. د ګرینډ سلام سیالیو اتل او د نړۍ 2م نمبر ټینس لوبغاړی کارلوس الکاراز د امریکا په اوپن سیالیو کې بیرته ټینس ته راګرځي. هغه د لاس د ټپ له امله له 4 میاشتو ډیر وخت له سیالیو لرې و. الکاراز د همدې ټپ له امله رولان ګاروس، ویمبلډن او ټورنټو او سینسیناټي سیالۍ له لاسه ورکړې. هغه غواړي په نیویارک کې د خپلې اتلولۍ له مقامه دفاع وکړي. د امریکا اوپن سیالۍ به سږ کال د 108 میلیونه ډالرو د ټولیزې جایزې په ورکولو سره د ټینس په تاریخ کې نوی ریکارډ ثبت کړي. د نارینه‌وو او ښځینه‌وو د برخې اتلان به هر یو 15.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
ګرانو لیدونکو دا زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکوو تر څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.